دا بعضې نیم اولاد عجیبه کار وکړي توبه. دا بعضې نیم اولاد دا بعضې نیم اولاد عجیبه کار وکړي توبه، راپاسې مور او پلار باندې ګزار وکړي توبه. واه 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 یاره بالکل حقیقت یاره بیا وایه ډېره مننه. دا بعضې نیم اولاد عجیبه کار وکړي توبه، راپاسې مور او پلار باندې ګزار وکړي توبه. واه په مخ د خوشحالۍ پسې ړانده شي هغه خلک خیرې چې چاته کله مور او پلار وکړي توبه. واه 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 بیا ډېره مننه. په مخ د خوشحالۍ پسې ړانده شي هغه خلک خیرې چې چاته کله مور او پلار وکړي توبه، او د لارې نیمایي ته یې د کور دیوال رابار که د ده سره سړی اوس کومه لار وکړي توبه. واه 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 یاره بیا یې وایه ډېره مننه. د لارې نیمایي ته یې د لارې نیمایي ته یې د کور دیوال رابار که د ده سره سړی اوس کومه لار وکړي توبه. ډېر ښکلی ډېر زبردست. ډېره مننه. یو تږي له اوبه ورکول څومره لوی ثواب دی. یو تږي له اوبه ورکول څومره لوی ثواب دی. دا بعضې نیم په کومه خوله انکار وکړي توبه. ډېر ښکلی ډېر معنیخیز. او یو کونډه مو ګاونډ کېده چې کله هم ماښام شي. سمر صاحب یو کونډه مو ګاونډ کېده چې کله هم ماښام شي د کلي بلها خلکو ته ازار وکړي توبه. مننه جي. یو کونډه مو ګاونډ کېده چې کله هم ماښام شي د کلي بلها خلکو ته ازار وکړي توبه. زمونږ عملونه په توبو مېرې توبه وي، بیا هم په مونږ رحم کردګار وکړي توبه. مننه. زمونږ عملونه په توبو مېرې توبه وي، بیا هم په مونږ رحم کردګار وکړي توبه. الله ما اسماعیل له ستا په رحم بخل ښه دی. الله ما اسماعیل له ستا په رحم بخل ښه دی. زما د ګناهونو به څوک شمار وکړي توبه. سمر صاحب د حالاتو څپېړې چې سړی ووخي او ډېر خلک ترې لاس واخلي او ډېر کم داسې پاتې شي چې چا پرې لاس کېږدي، نو دغه ټیم دا احساسات او جذبات او دا غونډ هر څه بیا راټولېږي او دغه د قلم په ژبه باندې روځي او خلکو ته مخامخ کېږي. یا به د سکول کېدو او یا به مدرسه کېدله. یا به د سکول کېدو یا به د سکول کېدو او یا به مدرسه کېدله. زمونږ د کور ډېره په ګرانه ګزاره کېدله. بېوسي دومره وه چې یا به د جامې کېدلې بچیه یا به د کاپیانې او بسته کېدله. د بدو ډېرې د دنیا ډکه ده د ښې نشته، ځکه چې ما سره موټرې او بنګلې نشته، او بیماره لور مې د علاج په تمه کټ وخوړه. بیماره لور مې د علاج په تمه کټ وخوړه. ما اسماعیل سره په دې وخت کې پیسې نشته. سلامونه قدرمنو کتونکیو، سمره فریده یم. الله مو روغ جوړ خوشحاله لره. دا وخت را سره ډېر ګران محترم اسماعیل مردانی صاحب موجود دی، ناستی کوي. د شاعري واقعي چې ډېره د درد نه ډکه ده او یو ډېره بهترینه شاعري ده. نو زه امید کوم د خپلو کتونکو او اوریدونکو نه چې اسماعیل واوري او دله سپورټ هم ورکړي او دله حوصله افزایي هم ورکړي. نو راځئ چې ټولو نه مخکې مونږ اسماعیل مردانی صاحب لا راغلي یو. د دو ځای دی او ډېر تکلیف هم وکړو، ګرمي هم ډېره زیاته ده. نو غواړو چې د سره تاسو لپاره ناستی هم وشي، تاسو لپاره ترې نه څه واورو. نو راځئ چې ستړي مه شي او په خیر علي ورته ووایو. ټولو نه مخکې د اسماعیل مردانی صاحب ستړي مه شي او په خیر علي. سمر صاحب الله دې عزت وکړه. ډېره ډېره مننه، یو جهان مننه. او ستاسو د تکلیف ته چې ګورم دا په کوم تکلیف تاسو رالی او کومه ګرمي ده او دا کوم مصروفیاتو کې تاسو ما غوندې غریب له ټایم وویستو، نو ستاسو شکریې لکه زه ډېر الفاظ وګورم نو پیدا به نه کړم. په هر حال په دې وړه خوله ډېره ډېره مننه سمر صاحب تاسو. ډېره مننه، شکریه. لکه څنګه چې ما وویل چې یاره تاسو دا شاعري چې کوم ده واقعي ده چې په ډېر زیاتو شاعرانو ادیبانو سره موږ ناستی کوو، کړی هم دی او لګیا هم یو ورسره. خو چې حقیقت را باندې وایي تاسو شاعري نه زه ډېر زیات متاثره شولم. نو څه وې را پیرزو کوې، څه را باندې اورئ؟ سمر صاحب تاسو ته او ستاسو کتونکو ته دې ډالۍ وي چې یا به د سکول کېدو او یا به مدرسه کېدله. یا به د سکول کېدو
یا به د سکول کېدو او یا به مدرسه کېدله زمونږ د کور ډېره په ګرانه ګزاره کېدله واه 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 بېوسي دومره وه چې یا به د جامې کېدلې بچیه یا به د کاپیانې او بسته کېدله وای 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 ډېر ښه یاد زبردست مننه چې بېوسي دومره وه چې یا به د جامې کېدلې بچیه یا به د کاپیانې او بسته کېدله او زما د پلار خپه کې چینجي په داسې وخت کې وشو زما د پلار خپه کې چینجي په داسې وخت کې وشو چې د طبیب او د غفلت مصافحه کېدله واه زبردست یارانو ډاډ راکوو خپلو مې پیسې غوښتلې یارانو ډاډ راکوو خپلو مې پیسې غوښتلې په داسې وخت کې چې د پلار مې جنازه کېدله هغه چې وړ و هغه بر ناحقه پړ کړو خلکو هغه چې وړ و هغه بر ناحقه پړ کړو خلکو هغه بر ناحقه پړ کړو خلکو د خور صورت لا تیرې مطالبه کېدله زمونږ به زده وی د خبرو د کولو هنر خو که زمونږ لږه ناسته په حجره کېدله واه واه زمونږ به زده وی د خبرو د کولو هنر خو که زمونږ لږه ناسته په حجره کېدله ستا په ګاونډ کې کونډه خپل بچي نه هر وده کي په کوم کتاب کې ستا د حج یا د عمره کېدله واه 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 بیا وایه بیا وایه بیا وایه ډېره مننه ستا په ګاونډ کې کونډه خپل بچي نه هر وده کي په کوم کتاب کې ستا د حج یا د عمره کېدله په ابراهیم خلیل الله باندې د اور په منځ کې په اسماعیل د چړې لاندې ازموده کېدله واه واه بیا به مې پس د مرګه داسې یادوي او سړی بیا به مې پس د مرګه داسې یادوي او سړی په اسماعیل خو به د ډېرو خلکو ښه کېدله واه 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 یاره اسماعیل صاحب بیا وایه مکتب بیا وایه ډېره مننه جي بیا به مې پس د مرګه داسې یادوي او سړی په اسماعیل خو به د ډېرو خلکو ښه کېدله واه اسماعیل صاحب واه واه ډېره درد نه ډکه شاعري ډېره مننه جي نور څه واه او سمر صاحب وایي تاسو کومه دغه وویل چې د بدو ډېر دی دنیا ډکه ده د ښې نشته د بدو ډېر دي د بدو ډېر دي دنیا ډکه ده د ښې نشته ځکه چې ما سره موټرې او بنګلې نشته ځکه په ډېر د خلکو بدې شم خو څه وکمه ځکه په ډېر د خلکو بدې شم خو څه وکمه پردی جامې دي خپلې یو جوړه جامې نشته د دې دنیا په اور به څنګه سړی ځان وسیزي د دې دنیا په اور به څنګه سړی ځان وسیزي دلته لا هغسې درنې درنې لمبې نشته او مونږ د رب بندګي پرېښې ده دا څه کوو مونږ د رب بندګي پرېښې ده دا څه کوو مونږ د رب بندګي پرېښې ده دا څه کوو دا د رب شکر دی چې هر وخت زلزلې نشته واه واه څومره تعجب شعر دی واه 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 ډېره مننه مونږ د رب بندګي پرېښې ده دا څه کوو دا د رب شکر دی چې هر وخت زلزلې نشته زمونږ د لوري چې د رب د رضا کار نه کېږي د رب د لوري ځکه ښې فیصلې نشته ډېره مننه زمونږ د لوري چې د رب د رضا کار نه کېږي د رب د لوري ځکه ښې فیصلې نشته دا درې نه د سړي د اولاد پته لګي دا درې نه د سړي د اولاد پته لګي د چا ټول قبر او د چا تشې خازې نشته ډېره مننه دا درې نه د سړي د اولاد پته لګي د چا ټول قبر او د چا تشې خازې نشته دغه پیغور مرۍ ته هر وخت یې زنځیر اچوي دغه پیغور مرۍ ته هر وخت یې زنځیر اچوي ته خو غریب یې ستا خو ځای د هدیرې نشته ډېره مننه دغه پیغور مرۍ ته هر وخت یې زنځیر اچوي ته خو غریب یې ستا خو ځای د هدیرې نشته بیماره لور مې د علاج په تمه کټ وخوړه بیماره لور مې د علاج په تمه کټ وخوړه ما اسماعیل سره په دې وخت کې پیسې نشته ډېره مننه بیماره لور مې د علاج په تمه کټ وخوړه ما اسماعیل سره په دې وخت کې پیسې نشته ډېره مننه جي ډېره زیاته دردېدلې شاعري نور را باندې ډېره مننه جي او سمر صاحب وایي چې تر مرګه د انسان څومره ژوندون دی
تر مرګه چې تر مرګه د انسان څومره ژوندون دی حقیقت کې یو تلاش دی یو لټون دی. واه بالکل. هر سړی د څه نه څه تکل کې ګرځي، هر سړی په څه نه څه پسې مجنون دی. ډېر ښکلی. هر سړی د څه نه څه تکل کې ګرځي، هر سړی په څه نه څه پسې مجنون دی. ځینې خلک دې دنیا لیونې کړي، د چا خوله کې د هغې دنیا مضمون دی. ډېر ښکلی، ډېر زبردست. ډېره مننه. او د الله ړومبی احسان دغه پوره دی، د الله ړومبی احسان دغه پوره دی چې په کور د مسلمان کې مو زیږون دی. ډېر ښکلی، ډېر زبردست. د الله ړومبی احسان دغه پوره دی چې په کور د مسلمان کې مو زیږون دی. که مالدارو کې سخي و نو عثمان و، که مالدارو کې بخیل دی نو قارون دی. ډېر زبردست، ډېره مننه. او د بلال اذان چې نه و توره شپه وه. د بلال اذان چې نه و توره شپه وه. جی د بلال اذان چې نه و توره شپه وه، په اذان د تور بلال کې سباون دی. واه واه واه، بیا وایه. ډېره مننه. د بلال اذان چې نه و توره شپه وه، په اذان د تور بلال کې سباون دی. چې په زل توپان کې بله ډیوه وړی شي، چې په زل توپان کې بله ډیوه وړی شي، اسماعیله بس همدغه افلاطون دی. واه 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 اسماعیل صاحب، نه پوهېږو چې تاسو په دا شاعرۍ کې دا دومره درد څنګه ورننه باسلی دی تاسو. حقیقت خبره خو داسې ده چې ډېره دردناکه شاعري ده. سمر صاحب د حالاتو څپېړې چې سړی ووخي او ډېر خلک ترې لاس واخلي او ډېر کم داسې پاتې شي چې پې لاس کېږي، نو دغه ټیم دا احساسات او جذبات او دا غونډ هر څه بیا راټولېږي او دغه د قلم په ژبه باندې روځي او خلکو ته مخامخ کېږي. که دا تاسو مونږ ته د کتونکي او لیدونکي هم واوري چې یاره شاعري لکه تاسو یې څومره وخت نه کوو، دومره پختګي په تاسو په شاعرۍ کې موجوده ده لکه تاسو چې 40 کالو نه هغه شاعري کوو؟ نه جي، زما د شاعرۍ دغه څه د پاسه 2 کاله یا بس 2.5 حساب کې داسې اندازه کېږي چې او دغه ستاسو دعا د الله رحم لومبی دی او بیا ستاسو دعاګانې دي. کم از کم دغه 3.5-4 کلامه داسې لږ بږ دی کې 100 نعتونه داسې پکې 100 نظمونه یو دانه نیمه په چاربې ته ټرای کړې ده. نور زه لا اوس د ادب په خاوره خړپوسې کومه دومره نه یو. لا زه امید لرم ټولو خپلو پښتنو نه چې تا کومه شاعري ده او چې تا سپورټ هم کړي او واقع ده چې مونږ ډېر شاعران ادیبان اورو، لکه مطلب دی چې هغه ډېر لکه داسې وي چې یار دی او اشنا دی او زلفي او مخ دی او دا او د اسماعیل صاحب په شاعرۍ کې چې کوم دی نو ډېر حقیقت او ډېر د اوس وخت چې کوم جدید دور اصلاحي کومه شاعري ده نو حقیقت ته چې تاسو شاعرۍ کې اصلاحي ډېر زیات ډېره مننه جي، ډېره زیاته مننه دی کوو اسماعیل صاحب. انشاءالله پر روانو مرکو کې بیا موږ دا هڅه کوو، دا کوشش وکړو چې بیا تاسو سره موږ ملاقات وشي، انشاءالله بیا تاسو نه موږ سره ریکارډ کوو انشاءالله جي، انشاءالله. ډېره مننه.